زه خو لا روغ انسان یم دا لیونی وجني زه خو روغ انسان یم دا لیونی وجني د عمران سپینه وینا دا خو سړی وجني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو کتونکو مینوالو لاولم نیکې هیلې ومنئ او نن د جمعې مبارکه ورځ ده. زموږ سره یو دروند ملګری د شاعرۍ په دنیا کې د هغه ډېر زیات محنتونه دي خو د میډیا مخې ته نه و، نو هغه موږ نن راوستی دی. زموږ ډېر قدرمن زموږ خورایي دی عمران خاموش صاحب. د هغه نه به شعرونه اورو، د شعرونو نه به د مخکې د هغه نه څه تپوسونه کوو د شاعرۍ باره کې. ویلکم به ته وي دې پروګرام کې عمران صاحب. هرکلی وي تاسو. ډېره زیاته مننه عبدالحق صاحب، مننه کوم. جی عمران خاموش صاحب، مخکې د دې نه چې ته موږ ته خپل ښایسته ښایسته غزلونه او شعرونه وړاندې کړي، ستاسو نه به د دې شاعرۍ په دنیا کې څو تپوسونه کوو چې ستاسو پوره نوم او تعلیمي قابلیت هم څومره دی، بیا وروسته مخکې نو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عمران خاموش دی او تعلیم مې نه هم کړی دی. د بیسیکلی د دیر یم او اوسېږم په مردان جنډۍ کې او شاعرۍ څه چې کوم دی نو د ډېر وخت نه مې زړه کېږي چې یاره خپل څه شعر ولیکمه، خو د استاز کمې و دې وجې نه شعرونه مې ډېر یاد کړي وو خو لیکلي مې نه وو. په دې وجه هغه ما څه چې کوم دی پاتې نه شو او اوس چې کوم دی نو تقریبا 5 میاشتې 4 وشوې چې یاره شعر لیکل مې شروع کړي دي، خپل مې لیکلي. جی عمران خاموش صاحب په لار راتلو نو باس مباحثه کېده تاسو سره، نو تاسو پکې دا خبره وکړه چې لکه زما آیډیل چې کوم دی نو هغه بخزاده دانش صاحب دی او خوښوم بخمنیر صاحب، بخمنیر منیري صاحب که داسې څه وایي. نو آیا دا څه وجه کېدی شي چې خوښ دی بخزاده دانش صاحب دی او فالوکي هغه؟ نه جی، دا ادب په دنیا کې زه د بخزاده دانش صاحب نه ډېر زیات متاثره یم. په هغه وجه باندې ما خپل یو سوچ شروع کړ چې یاره زم څه شعر ولیکم، غزل ولیکم، نظم نثر ولیکم او خوښ چې مې کوم دی د خوښې شاعر مې بخمنیر منیر صاحب مې ډېر زیات خوښ دی. جی عمران خاموش صاحب، بله یاره ماشاءالله په لارې باندې تاسو یو نومونه ویل د شاعرانو، نو زه خو تاسو ته حیران شوم لکه ماشاءالله چې لکه پښتانو کې هم دومره شاعران شته او دومره نومونه. یوازې که زه ځینې نومونه نه یادوم نو هم به پکې یو کال تېر شي او بیا تاسو دا خبره وکړه چې لکه لږ بږ 500 شعرونه ما ته لکه د دې نورو شاعرانو معلوم دي، خو لکه خپل اصول مې دا دي چې هغه خاص نه ویم ځکه چې ته د ادب لکه د هغه وجې نه ویم. او بل دا خبره ده چې تاسو د شاعرۍ لکه شاعرۍ شاته یو څه راځي، شاعرۍ دې پیل ته څنګه راغلی، دردېدلې د ملک حالات زغفلې، نور څه وجوهات کېږي، تعلیم ولې منځ کې نیمګړی پاتې شو، آیا د دې څه وجه کېدی شي؟ یاره جی تاسو تپوس وکړو چې د شاعرۍ د دنیا ته څنګه راغلي، نو دې کې څه راز نشته. دا زما د خپل زړه یو ما تاته ویل چې بخزاده دانش صاحب نه متاثره شوم، په هغه وجه رالم او تعلیم خو مې ځکه ونه کړو چې داسې څه غریبي راله، مجبوري راله، هغه وجې نه زه مسافرۍ له تقریبا په 2015 کې لاړم عمان ته. هغې نه پس بیا 2-3 کاله کور کې اوس چې کوم دی نو دا 2-3 میاشتې وشي سعودي عرب ته رالم، نو بس د غریبۍ د وجې نه چې کوم دی هغه تعلیم پاتې شو. جی بس الله تعالی دې کامیاب کړه. موږ ته ستاسو غوندې کې نوجوانانو ضرورت دی چې د ملک خدمت کوي د شاعرۍ په ژبه کې، ځکه چې شاعري داسې یو ژبه ده چې هغه د سړي په اړونو کې لارې جوړوي. نو زه مزید لکه غواړم چې خبرې ستا نه تپوسونه وکړم نو خو ټیم به م رانه ضایع کېږي. بل امیر بهادر جانان صاحب بار ګوري، زما په خیال د وخت کمی دی، ټیم شارټ دی، ماښام نږدې دی، نو مونږ چې ستاسو نه کوم نن د ورځې تاسو کوم شعر مونږ ته وایي. ډېره زیاته مننه. د خپل لیکلو نه مخکې د بخمنیر بونیري صاحب یو څو شعرونه ویمه چې د کلیوال ساده خبرې ښار کې نه خرڅېږي، د کلیوال ساده خبرې ښار کې نه خرڅېدي، د بدنصیبو ملغلرې ښار کې نه خرڅېدي. ما خو ویل خرڅې به شي تاسو له به رزق راوړم، ما خو ویل خرڅې به شي تاسو له به رزق راوړم، بچو خفه نه شئ ګورګورې ښار کې نه خرڅېدي، د اتڼونو عادت خلکو مستي غوښته نه جي بغیر سازه سندرې ښار کې نه خرڅېدي. خپل دغه یو څو شعرونه ته ویمه چې مینه او وفا کوه نفرت د زړه نه وباسه، مینه او وفا کوه نفرت د زړه نه وباسه، خبره کې خبره ده عادت د زړه نه وباسه، او په ځمکه باندې څه کوې دا ځمکه دې خدای ورانه کړي، په ځمکه باندې څه کوې دا ځمکه دې خدای ورانه کړي، چې تره دې ورته ویل منافقت د زړه نه وباسه. او ډېره زیاته مننه کوم
چې تره دې ورته چې په ځمکه باندې څه کوي دا ځمکه دې خدای ورانه کي چې تره دې ورته ویل منافقت د زړه نه وباسه او شعر دی پکې چې دا مشر رور دی ښکل یې که په ده دې ملا ماتېږي دا مشر رور دی ښکل یې که په ده دې ملا ماتېږي د تشې خولې خندا منافقت د زړه نه وباسه. ډېره مننه کوم د شعرونو نه پس د غزل وایم چې د ټوپک د چلولو چل مې زده دی د ټوپک د چلولو چل مې زده دی نه د مینې خورولو چل مې زده دی او زه د امن ترانې وایم لګیا یم زه د امن ترانې وایم لګیا یم او د امن خورولو چل مې زده دی زه د کوپر د خبرو نه یریږم زه د کوپر د خبرو نه یریږم که نه پیره د خبرو چل مې زده دی او د خاورین منګي تاوان بدله درکم د خاورین منګي تاوان بدله درکم زه کولال یم د منګي د جوړولو چل مې زده دی او ته ادیب یې د ادب سندرې وایه ته ادیب یې د ادب سندرې وایه زه شپنکې یم د شپېلۍ د غږولو چل مې زده دی او ښه خبره ده چې مینه حقیقت وي ښه خبره ده چې مینه حقیقت وي او زه به ورکمه د نښې ورکولو چل مې زده دی زه په خپله مین نه یم یارانو عبدالحق صاحب شعر دی چې زه په خپله مین نه یم یارانو خو د مینې د کولو چل مې زده دی او زه خاموش ځکه خاموش یم یارانو زه خاموش ځکه خاموش یم یارانو ما کوګنار سکلي زه بنګ سکمه د سکلو چل مې زده دی. ډېره مننه کوم. ډېر زبردست